سلامونه او نیکی هیله زما نوم زیب الله دی دغه کورس میټلیب فار بیګینرز یا میټلیب د نویو زده کوونکو لپاره موږ ترتیب کړی دی په دې لړۍ کې دغه زموږ دریم درس دی په دې درس کې به موږ په دې لاندې نقطو باندې په تفصیل سره خبرې کوو لکه کمانډ وینډو اساینمنټ اپریټر او ځینې کمانډز لکه Ctrl+q Ctrl+C CLC who whose semicolon up and down arrows او percentage په دوه باندې به موږ په تفصیل سره خبرې کوو راځئ چې میټلیب ته ولاړ شو او هلته دغه ټول کمانډز په عملي بڼه باندې وګورو دا موږ سره د میټلیب جنرال ډیسکټاپ لی آوټ دی موږ سره بېلابېلې وینډو خلاصې دي اوس موږ په کمانډ وینډو کې یو دغه سیمبل ته په میټلیب ژبه کې پرمپټ ویلی شي یوزر خپل کمانډ دلته کې ټایپ کولی شي د دې وجې نه دې ته کمانډ پرمپټ هم وایي چې کله دغه لیکه د کمانډ پرمپټ مخې ته پړه کېږي د دې معنا ده چې کمانډ وینډو اوس دې ته چمتو دو چې یو یوزر یا یو کارکوونکي نه یو څه انپوټ دلته واخلي په کمانډ وینډو باندې مونږ بېلابېل کمانډ په ځانګړې توګه باندې کتلی شو د هغوی ریسپانس مونږ انالایز کولی شو راځئ چې په اساینمنټ اپریټر باندې خبرې وکړو اساینمنټ اپریټر څه شی دی د مساوي نښې ته اساینمنټ اپریټر ویلی شي د مساوي یا ایکول سیمبل ته اساینمنټ اپریټر ویلی شي د دې کار دغه دی چې د ښي اړخ نه یو ویلیو راواخلي او په ګس اړخ ویلیو یا په ګس اړخ قیمت کې یې کاپي کی لکه مونږ دلته لیکو L underscore value is assigned R underscore value مونږ ګورو چې د اساینمنټ اپریشن مکملولو لپاره ضروري ده چې یو ښي اړخ قیمت وي بل د ګس اړخ قیمت وي او دغه ایکول سیمبل یعنی اساینمنټ اپریټر په مدد سره مونږه دغه ښي اړخ قیمت په دې ګس اړخ قیمت کې واچو یا کاپي کو راځئ چې په یو مثال باندې وګورو سپوز ما سره x یو ویریبل دی او هغې ته ما لس یا 10 یو قیمت ورکړ که زه انټر کړم د دې معنا دا چې ما یو ویریبل x ډیفاین کو او د هغه په یو میموري لوکیشن باندې هغه ته لس ویلیو اساین کړلی شوه یا ورکړلی شوه بس دغه د اساینمنټ اپریټر کار دی یو بل مثال به وګورو یو وای ما یو بل ویلیو یو ویریبل ډیفاین کو او هغې ته مې 15 اساین کړ که زه انټر کړم او بیا لاړ شم ورک سپیس کې زه وګورم ما سره د ویریبل نیم کې څه راځي ایکس هم پروت دی او وای هم پروت دی او د هغوی کرسپونډینګ ویلیوز چې کمې دي هغه لس دي او ورسره 15 دي دا د اساینمنټ اپریټر بنیادي کار دی د دې استعمال ډېر زیات دی او موږ به یې په راتلونکو کې ګورو کله چې موږ میټلیب بندول غواړو نو هغې دپاره موږ کمانډ استعمالو QUIT کویټ که چېرته کې موږ انټر کړو میټلیب به بند شي د دې نه علاوه یو بل کمانډ دی چې ورته XZY که چېرته کې مونږ انټر کو نو میټلیب به بند شي هغې نه علاوه کنټرول او ورسره که زه کیو هټ کړم یعنی زه کنټرول بټن په کیبورډ باندې ونیسم او ورسره بیا کیو وهم نو بیا به هم میټلیب بند شي د دې نه علاوه که چېرته کې زه غواړم چې زه کمانډ وینډو کلیر کړم یعنې صفه یې کړم نو هغې دپاره مونږ CLC چې هغې نه راځي کلیر کمانډ وینډو
که زه انټر کړم نو ما سره به هر څه صفحه شي. د دغې کمانډ په میموري کې چې کومه ډیټا پرته ده، یعنی په میموري کې چې کوم ویریبلز او د هغوی ویلیوز پرته دي، په هغې باندې د کلیر کمانډ یا د CLC کمانډ هېڅ امپیکټ یا اثر نه وي. موږ ګورو هم چې د CLC کمانډ د چلولو نه پس هم موږ سره په ورک سپیس کې ټول ویریبل پراته دي او د هغوی کرسپونډینګ ویلیوز هم شته دي. کله چې موږ سره د ویریبل تعداد ډېر سیوا شي، ډېر زیات شي او موږ ته پته نه لګي چې کم کم کمانډ یا ویریبل موږ په خپل کوډ کې کارولې دي، نو د هغوی معلومولو لپاره موږ هو کمانډ پکاروو. که زه انټر کړم هو ماته دا وایي چې یور ویریبلز آر، یعنی ستا سره په ورک سپیس کې دغه ویریبل اوس موجود دی، یعنی L_value سمیشن x او y. که زه وګورم ورک سپیس ته ولاړ شم، ما سره L_value هم شته، سمیشن شته، x شته، y شته او د هغوی کرسپونډینګ ویلیو هم شته سره. که زه غواړم چې د دغو ویریبلز په اړه باندې لږ نوره زیات هم معلومات واخلم، نو هغې دپاره کمانډ دی هوز. که زه انټر کړم نو ما ته هوز کمانډ نه فقط د دغو ویریبل نمونه راکوي، بلکې د دوی سایز، د دوی بایټس، د دوی کلاس او د دوی اټریبیوټس په حواله باندې هم ما سره معلومات راکوي. د دې نه علاوه یو بل کمانډ دی چې هغې ته مونږ سپریشن کمانډ وایو، یو ته سیمی کلن وایو. دغه نښه چې کومه ده د سیمی کلن نښه، د دې فایده دغه ده چې که چېرته کې یو یوزر یا یو کارکوونکی غواړي چې زما آوټپوټ ته په کمانډ وینډو باندې ونه ښودل شي یا زما آوټپوټ ته په دې کمانډ وینډو باندې ډسپلی نه کړل شي، نو هغلته کې مونږ بیا د هر یو کمانډ په آخر کې سیمی کالن واچو. لکه مثال په توګه x1 is assigned 13 او سیمی کالن. اوس ما ته په کمانډ وینډو باندې د x1 ویریبل ویلیو ډسپلی نه شوله، ونه ښودل شوله. خو که چېرته کې زه سیمی کالن ته لرې کړمه نو بیا ما ته وښودل شي. دا د سپریشن کمانډ یا د سیمی کالن کمانډ فایده ده. د دې بنیادي فایده دغه ده، کله چې موږ سره ډېر زیات ستر کوډ وي یا موږ چېرته کې های لیول سیمولیشن کوو، نو چې هر یو کمانډ ریسپانس کله په کمانډ وینډو باندې ښودل کېږي، نو د دې سره د سیسټم پروسیسینګ سپیډ سلو کېږي یا بیا ډېر وخت اخلي. نو د وخت کمولو دپاره موږ سیمی کالن نه کار اخلو. بل کمانډ دی موږ سره چې هغې ته موږ پرسنټ کمانډ وایو. دغه سمبل دی، دغه نښه ده، دې ته موږ بنیادي طور باندې کمنټ وایو. یعنی فور ایگزامپل که زه پروډکټ ما یو ویریبل ډیفاین کو او هغې ته زه د x1 ملټیپلاید بای x1 multiplied by x او دلته زه ولیکم چې ما دوه نمبر سره ضرب کړل او انټر کما، نو ما ته دغه دوه نمبرو پروډکټ یا ضرب حاصل وښودل شو چې هغه 130 دی یا 130 دی. د x1 او x دلته کې نظر کتلی شم چې ما سره په x کې څه دي، د x قیمت 10 دی او د x1 قیمت 14 دی، نو هغه 130 راځي. د هغې نه علاوه بل کمانډ دی اپ اینڈ ډاون ایروز. په کیبورډ کې موږ سره اپ ایرو او ډاون ایرو شته دي. په میټلیب کې د دې موږ ډېر ښه استعمال کولی شو.
په میټلیب کې د اپ اینڈ ډاون ایروز ډیر زیات استعمال دی. کله چې یو یوزر یا کله چې یو کارکونکی وغواړي چې زه پخوانی کمانډ د کمانډ هیسټري نه دوباره دلته کې په کمانډ وینډو باندې وکاروم نو هغه د اپ ایرو په مدد سره هم دلته کې کارولای شي. لکه مثال په توګه باندې که زه اوس په اپ ایرو باندې کلیک کوم نو د ما سره چې کوم پخوانی کمانډ دی هغه پروډکټ از اساین x1 ملټیپلایډ بای x دی نو هغه به راشي. که زه بیا اپ ایرو کلیک کوم نو ما سره به د هغې نه بره کمانډ راشي چې هغه موږ سره x1 از اساین 13 دی. او که زه بیا د هغې نه او که زه بیا اپ ایرو کلیک کوم نو ما سره به x1 is assigned 13 with semicolon command راشي. نو دغه شانتي دغه د اپ ایرو کار دی. او که زه ډاون ایرو کلیک کوم نو ما سره به x1 is assigned 13 راشي ولې چې هغه د هغې نه لاندې دی او د x1 is assigned 13 نه چې کوم لاندې کمانډ دی هغه ما سره د product is assigned x1 times x هغه به راشي. او که زه بیا کلیک کوم نو د دې نه لاندې ما سره هېڅ بل کمانډ نشته دی. نو دغه د اپ اینډ ډاون ایروز فنکشنالټي دي یا کارونه دي. یو بل کمانډ دی چې هغې ته مونږه کلیر کمانډ وایو. کلیر کمانډ څه کوي چې څومره ویریبل په ورک سپیس کې پراته دي هغه ټول صفحه کې د هغوی ټول میموري لوکیشن ووینځي یعنی د هغه ویریبل بیا پاتې نشي. که چېرته کې زه اوس کلیر هیټ کومه کلیر او هیټ انټر وکړم نو دغه ټول ویریبل چې په د ورک سپیس باندې پراته دي دا به ختم شي. او که زه غواړم چې نه زه یو مخصوص ویریبل د ورک سپیس نه ختمول غواړم نو زه به هغه دلته کې ولیکم. لکه مثال په توګه باندې که زه کلیر وای ووهم او بیا انټر کوم نو ورک سپیس کې به نه وای پاتې شي او نه به د هغه قیمت یعنی دا به د میموري نه بیخي واش آوټ شي. موږ وکتل چې ورک سپیس نه وای ولاړله. که دغه شانتې که زه بیا ووهم کلیر x1 وکم او هیټ انټر وکم نو x1 به د ورک سپیس نه ولاړ شي. مونږ ګورو چې په ورک سپیس کې x1 پاتې نشو. دغه شانتې که زه سمپل کلیر ووهم نو مکمل یا ټول ورک سپیس به ختم شي. دغه شانتې که زه کلیر ووهم نو په ورک سپیس کې به ګرد ویریبل او د هغوی ویلیوز ختم شي. لکه مثال په توګه باندې موږ ګورو موږ وکتل چې ورک سپیس بیخي صفه شو هېڅ پکې پاتې نه شول. نو دغه د کلیر کمانډ خاصه ده دغه فنکشنالټي ده او دغه استعمال دی. له وخت راکولو مو ډېره مننه. موږ سره اوسېږئ. کور مو ودان خوشحاله اوسئ.